نو زموږ مسجد ته جومات راغلی دی، دا زموږ ورونه دي، د الله د دین پیغام یې راوړی. موږ او تاسې باید چې د دوی و بیان ته کښېنو او د دوی سره کومک وکړو په ګشت کولو کې، په ملګرو په پیدا کولو کې. دا دوی یو پیغام راوړی دی، د دوی یوه ذمواري ده، دوی ځان ذمواره بولي، بس د دې ذمواري په بنیاد باندې دوی له خپلو کورو، له خپلو محلو، له خپلو ځایو راغلي دي زموږ اساسي محلیت. اوس که موږ او تاسې من حیث د مؤمن په صفت باندې او صرف او صرف په دې خاطر باندې چې د الله د دین یو نماینده راغلی دی، زه به یو ساعت ورته کښېنم، یو ساعت کې ورته کښېنم، د ده به 15 خبرې به واورم، کېدلی چې دا زموږ او ستاسې الله رب العزت د دنیا او د آخرت د سمېدلو ذریعه وګرځوي. دا د دیوبند علماو مسلک دی. د دیوبند علماو 15 لارې دي، په دا 15 قسمو یا 15 لارو په 15 ترتیبو باندې دوی د الله د دین خدمت کوي. اول خدمت په مساجدو په مدارس کې کوي، د امامت خطابت درس. دویم خدمت دوی د تصوف په شکل باندې کوي، د پیریو موریدي یو نیک و صالح سړي صحبت چې له تام ذاکر جوړ شي او دا د ذکر پیغام و نور مسلمانان ته ورسوي، له بدعاتو له خرافاتو ځان راوګرځوي. دریم د دوی د شدي د خپلو حقوقو د غوښتلو دپاره سیاسي مبارزه، د سیاست په میدان کې د خپلو حقوقو د پیدا کېدلو، د حاصلولو او د خپلو خلکو حفاظت. دا درې سوه. څلورم د دوی د شدي هغه د الله د دین دپاره جهاد کول، چې کله هم د الله د دین دپاره د سر د قربانۍ او د مال د قربانۍ ضرورت سي، نو د دیوبند علماو دا جهادي مبارزه یا دا جهادي بخش یا دا جهادي سلسله دا به داسې جاري وساري. نو که بیا بندېدل کې راکله، که وژل کې راکله، که خرابېدل کې راکله، دوی دې ته حاضر دي. پنځم د دوی د شدي هغه دعوت تبلیغ دی، خپل هم ښه کوم و بل ته هم د ښو امر کوم، خپل هم بد نه کوم، نور مؤمنان هم له بدو راګرځوم. دا د دیوبند علماو 15مه لار. نو دا زموږ ورونه په دې سلسله کې راغلي دي. نو کوشش دا وکړي د دوی سره ملګري وکړي او حد اقل د مؤمن مسلمان د خپل ځان د اصلاح دپاره دا د لویانو مشرانو مدرسه ده، د سپینږیرو مدرسه ده، دا د مشرانو مدرسه ده، بلکې د هر لوی او کوچني مدرسه ده. په دې کې د خپل وس مطابق وخت ولګوي او د دې خلکو سره همکاري وکړي. انشاءالله تاسې خو ورته حاضر یاست، ورته حاضر یاست، خوښه مو ده. الله رب العزت موږ ته د دیوبند علماو پر نقش و قدم باندې د تللو توفیق را نصیب کړي.